نوم د پاره نه، د شهرت د پاره نه، د سیالۍ د پاره نه، دې د پاره نه چې خلق ماته حاجی صاحب وایي، خلق دې راته حاجی صاحب وایي یا دې وایي. صحابه کرام رضی الله عنهم کې داسې صحابه هر کال به حج لتله، خو تاسو به چېرته به حدیث کې ونه ګورئ چې حاجي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، حاجی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، حاجی ابوبکر صدیق، حاجی عمر فاروق رضی الله عنهما، حاجی عثمان رضی الله تعالی عنہ او حاجی علی رضی الله عنه شته. که تاسو پیدا کړئ ما ته وښایئ. دا خلفا دي زموږ د امت چې دی به هر کال د حج امیرانو، ځکه خلفاو امیر المؤمنین به حج لتلو د مسلمانانو راهنمایي به هلته کوله. عبدالله ابن عمر به هر کال تللو، عمرې به هم ډېرې کولې، حج له به هم تلو. په هغه کال هم تللی چې حجاج په کم کال په مکه حمله کړې او زامنو من هم کړو چې مزه ویل زما عمرې له زما ویل مکه والته فوجونه تاو دي، حالات خراب دي، هغه ظالم راغلی دی او حالات خراب کړي دي او نقصان به راته پېښ شي. نو ویلې نبي علیه السلام چې څه کړي زه به وکړم که نه. نبي علیه السلام حدیبیه کې تلو که نه، عمرې کوله، مکې مشرکانو بند کړو، بس هدیه یې ورکړه او راواپس شو. وایي زه به قچل وکړم که نه، کوم چې پیغمبر کړو چې پرې نه ښودم هدیه به ورکړم، راځم به کور ته به راځم، ما ته خو د نبي طریقه مخې تاسې هم پرته ده، او که پرې ښودم نو عمره به وکړم. خو چې څنګه دې دغه ته ورسېده میقات ته، مړه وایي عمره څه ته وایي؟ وایي حج ته هم پاتې کېږم. د صحابو د همتونه ډېر لوړ وو، زموږ په شان ته بې همته خلک نه وو، کمزور یو واړه همتونه هم دي او هر کار ته موږ ناراسته او ملا ماته د دین ته دنیا کې ښه تکړه یو، دنیا کې ډېر ایکسپرټ یو موږ د دین خبره درته کړو. نو بچو ته ویلي چې زه مړه خپل کار کوي، تاسو له ما عمرې نه منې کوئ، زه خو عمرې له ځمه خو حج ته هم پاتې کېږم، ځکه چې هسې یو سفر دی نو په مغه یو ځای کې د احکام مکه کې دی کېږي. نو لاړو بیا عمرې مو کړله او حج ته هم پاتې شو، هر کال به تللو. صحابه کرام رضی الله عنهم، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، دا دوه هغه صحابه دي چې خلکو به د دوی نه بیا په حج کې د مسایلو تپوسونه کول.